په کونړ کې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ انخته شوې ده. د افغان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په کونړ کې د طالب او پاکستاني پوځیانو ترمنځ انخته. کونړ سیمه ییزې سرچینو د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د انختې خبر ورکړی دی. د انخته شنبې د مرغومې پر 13مه د سهار 8:30 بجې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنجل سیمه کې رامنځته شوې او لا دوام لري. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته منلې چې لومړی د پاکستاني پولیساتو له لورې ډزې شوي او طالب ځواکونو یې ځواب ورکړی دی. د سیمې اوسیدونکي د ډزو له ویرې د ګنجل شاوخوا سیمو ته پناه وړې ده. تر اوسه د دې نښتې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د سرچینو په خبره انخته هغه مهال شوې چې پاکستاني پولیساتو ځواکونو په کرخه کې د پوستې او د اغزن سیم د جوړولو په حال کې وو. د انخته داسې مهال شوې چې شاوخوا یوه اونۍ کېږي تورخم لار د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د سوداګرو پر مخ د شته خنډونو د هوارولو لپاره یې له پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو کومه پایله یې نه ده ورکړې.